د نصیحت څخه ډکې خبرې. أهلا بضيوف قد جاءوا فبدوا كالنهر المنساب جاءوا للحفل. محترمو عزتمنو، تاسې دا ښه په غور سره واورئ چې د مسلمانانو اتحاد او اتفاق څومره مهم او ضروري شی دی، بیا خاص کار په نن وخت کې. حضرت شیخ الهند رحمه الله چې دا د انګریزانو خلاف سخت مبارز و، نو انګریزانو دی ګیر کې د مالټا په جیل کې بندي کړي. نو کله چې حضرت شیخ الهند رحمه الله د انګریزانو د مالټا بندیخانې سختی او زحمتونه برداشت کړل او د هغه ځای را آزاد سو، بیا د دارالعلوم دیوبند ته تشریف راوړ. نو هلته په یو مجلس کې چې په هغه مجلس کې صرف علما کرام ناست وله او ډیر ستر مشهور علما کرام وله، د هغه ومخته وفرمایله چې موږ د مالټا د قیام په وخت کې، یعنی د هغه جیل په وخت کې 2 سبقه زده کړل. هغه ټول ستر علما کرام ژر ورته متوجه سوله چې د خپل وخت امام کم 2 سبقونه ورته ښي چې هغه زده کړي. نو حضرت شیخ الهند رحمه الله وفرمایله چې موږ 2 شیانو تباه کړي، یو د قرآن کریم سره لرېوالی، بل د مسلمانانو د خپل میانځ اختلاف. حضرت وفرمایل چې ما دا سبق راوړی دی چې د ژوند څومره لحظې چې پاته دي هغه به د قرآن مجید په خدمت کې او د مسلمانانو ترمنځ د اختلاف په ختمولو کې تیروو. تجذبنا هي ذات الثغر البسام وذكاء منال يلفتنا. هر بدی، هر بد در یو وخت او در یو حد پورې تحمل کېدلی سي، برداشت کېدلی سي، لیکن د مسلمانانو اختلاف او بیلوالی په هیڅ حالت کې نسی زغمل کېدلی. محترمو عزتمنو، نو نن چې موږ پر خپله معاشره باندې نظر واچوو، نو مسلمانان دغه 2 شیانو تباه کړي دي. د قرآن څخه لرې دي، نه د قرآن تلاوت کوي، نه د قرآن و درس ته کښېني، نه د قرآن ترجمه اوري، نه په قرآن ځان پوهه کوي چې دا قرآن موږ ته څه دپاره راغلی دی او موږ ته څه راشي. او بل د مسلمانانو ترمنځ اختلاف دومره زیات دی چې پر معمولی خبره به مسلمانان یو بل د ګریبان نیولی وي. پر مستحباتو باندې لکه فرض به ځین پاته وي، واجب به ځین پاته وي، سنت و خیال به نه ساتي، لیکن یو مستحب عمل به وي، پر هغه به دومره غټ اختلاف سره جوړ کړي وي ته به وایې چې دا د دین بنیادي اصول. پر مستحباتو به دغه علما یو د بل خلاف، عوام یو د بل خلاف. مستحب کول ضروري هم نه وي او د مستحب څخه انکار کفر هم نه دی، د هغه باوجود د دومره غټ اختلاف سره پر جوړ کړي وي چې د مسلمانانو سره بیا کفار پاته وي، په خپله کې سره اخته وي. مفتی اعظم حضرت مفتی محمد شفیع صاحب به فرمایله چې د 2 مغرورو کسانو درمیانځ هیڅ کله اتفاق نسی راتلی. د اتحاد دپاره دا اړینه یعنی ضروري ده چې یو نفر د خپلو بریتونو د کښته کولو لپاره تیار سي. که دواړه خپل بریتونه لوړ ساتي نو هیڅ کله به اتفاق نه وي. اوس ګوره چې اختلاف سره راسي، هر څومره ملامت وي، خپل ځان کښته کول نه غواړي، بس په بل پسې به لګیا وي، بل داسې کوي، کوشش دا کوي چې خپل مقابل کښته کړي. د دې دپاره څه کول پکار دي؟ حضرت حکیم الامت تهنوي رحمه الله ملفوظ دی چې ډېر لنډ دی خو ډېر د یادولو وړ دی. هغه دا خپل مسلک پرېږدي او د بل په مسلک کار لري. خپل مسلک ټینګ که، خپل مذهب ټینګ که، د بل په مسلک او د بل په مذهب باندې کار مه لره. خپل دین ته مخه که، خپل کار ته مخه که، نو بالکل به اتحاد او اتفاق راسي. نو پکار دا د عزتمنو چې د مسلمانانو د اتحاد او د اتفاق لپاره کوشش وکول سي. والسلام. د مولوي عبدالرحمن صمیم صاحب د نشراتو څخه منتخب ویناوي. بشاشتها تتهادى كالنهر الساقي وشروق تحل